نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل: رضي الله عنهم ورضوا عنه. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. په دنیا کې قدرمنو لکه څنګه چې په تیر یو بیان یا دوه بیانو کې دا خبره په ټینګار تاسو زموږ له طرفه څخه واورېدل چې انقلابات راځي، د انقلاب د هر انقلاب سره سم د خپل ایمان، عقیدې، کعبې، قرآن، منبر، محراب، د دې ټولو شانو ساتنه او حفاظت پر هر مؤمن مسلمان نارینه او ښځینه باندې فرض او لازم دی. که ښه انقلاب رالی او یا خراب انقلاب رالی، که ظلمونه اوج ته ورسېدل او که عدالت هم خپل اوج او پراخۍ ته ورسېدی، انسان به د خپل ایمان او د خپل عمل، قول، خبرې، رفتار و گفتار د ناستې او د ولاړې ساتنه به داسې کوي چې زما خبره د الله د قرآن سره ټکر نشي، زما فکر او اراده د الله د رسول د حدیثو او د حنفي مذهب سره په ټکر کې رانشي. د دغه کار مشر هم کشر هم، لکه څنګه چې د دغه منبر او محراب څخه دا خبره تاسو اوریدل چې د وخت رئیس جمهور هم مکلف دی. اوس د وخت د هر نظام هر مسؤل مکلف دی چې د خپل خبرې او د خپل ناستې او ولاړې د سهار او د ماښام سره پام او فکر وکړي، هسې نه چې زما په کار باندې الهي دین ته تاوان ونه رسېږي. که یې پګړۍ په سر وي او که یا دا د دغه نظام او د دغه انقلاب د راتګ سره بیا به یو وخت دغه بیان تاسو که زه ژوندی وم که مړ وم، که ستاسو عمر ډیر و او که نه و، بیا به دا بیانونه اوري، دغه لحظات او د تاریخ به بیا در یادېږي. لکه څنګه چې نورو ته مو دا خبره کول د دغه منبر او محراب څخه، پر سر باندې به یې څه نه درلودل او تړلی نیکټایي و هم مو دا خبره کړې ده، او چې پر سر باندې پګړۍ وي او په تن یې اسلامي سپین لباس هم دا خبره کوو چې د خپل ایمان او عقیدې حفاظت هر وخت پر هر مؤمن نارینه او ښځینه باندې فرض دی. لکه څنګه چې پر تا بالغ انسان، پر ما لوی انسان په هر زمانه کې لمونځ الله فرض کوي، همداسې به د خپل ایمان او د خپل عقیدې حفاظت او ساتنه دا به پر ځان باندې لازمي او فرض ګڼو او دې ته به کار کوو. پرېږدي خلک، پرېږدي انسانان چې ستا پر سر باندې څنګه باچې جوړي، څوک ستا پر سر باندې مشر کوي. د رعایت د ژوند د چارو مسؤل ستا پر سر باندې څوک د کومه ځایه څخه ټاکي. تیر نظام هم الله رب العزت لیدی، اوس نظام هم الله رب العزت ویني. د تیر نظام په باره کې هم الله سمیع او بصیر ذات او اوریدونکی او لیدونکی ذات. د اوس نظام په باره کې هم الله سمیع او بصیر ذات دی، لیدونکی او اوریدونکی ذات. خوب دا خبره یاد وساتئ، یوه شپه په امن تیرول، لږ ګړی د امنیت او د زړه د آرام او د سکون سره تیرول، په ډیرو پیسو انسانان په دنیا کې رانیسي. خو انسانانو ستاسو لپاره سرونه نذرانه کړل او بدنونه یې قربان کړل چې په ځوانۍ هم خیال کیږي او په هوس هم خیال کیږي او په هر څه خیال کیږي.
او دا د اوس څخه د دستور او سنت کار را روان نه دی، دا د پیړۍ څخه را روان دی. زما د یو شاګرد دا اوس د لمانځه مخکې یو چا د عکس راښکاره کړي چې په شهادت رسېدلی و او مکتې، نو رښتیا هم د انسان زړه سکون وکړي چې د دغسې کسانو د وینو قرباني وه چې الله نن یوه شپه د امن را باندې تېروي. 20 کاله د 14 سپوږمۍ را باندې راوختله، 20 کاله، خو هره میاشت چې راختله 14 14 15 تاریخ به راتلی، موږ د آرام ساه نه واخیستله. د دغه میاشت 1443 کال چې انقلاب رالی، د حسن حسین د محرم الحرام 14 14 15 سپوږمۍ چې را باندې راوختله، اوس دا احساس کوو چې هغه خوب چې ما په 20 کاله ونه کړي په دې سوچ کې مې وکړي. تاسې هم دغسې یاست. و حقیقت هر چاته معلوم دی او پر حقیقت سترګې پټېدلی نشي. الله دې ټولو شهداو ته په دنیا په آخرت کې لوړې مرتبې ورکړي او الله رب العزت دې په دې دنیا کې د دوی د کورنۍ څخه راضي شي. هر وخت قدرمنو په چا کې غلطي راځي، امام هم غلطي کوي. زما خبره تاسې د زړه په وږو اورئ. امام هم غلطي کوي، دا تاسو چې اقتدا پسې کوئ غلطي وکړي. کله کله یې پیسې تر بجره کښته دی چا مقتدی څنګه ورته وایي چې امامه د پیسې پورته کړه. امام هم کله جذباتي سي مقتدي ته ښکنځل وکړي، امامه تا ته خو ښکنځل ناروا دي، تا ته خو په 4 سره مذهب ناروا دي. غلطي کیږي. څه فکر کوي چې د میلیونونو انسانانو پر سر یو نظام راسي، کمزوري به یې کیا، بد خلک به پکې پیدا سي او کیا. خو د اسلام فارمول دا دی قدرمنو، پوهېږئ خو به دا خبرو کیا. د اسلام قانون دا دی، اسلام اکثریت ته اعتبار ورکوي، ډېرښت ته اعتبار ورکوي. حدیث کې راځي اتبعوا السواد الاعظم، تاسو په لویه ډله پسې سئ. او د اشغال فارمول بیا دا دی، د اشغال چې یو ملک کله کافران تر خپل تسلط راندې راولي، اقلیت او لږکۍ ډلې ته کار کوي، لږ کوچنۍ ډله در باندې راپورته کړي. او اسلام بیا اکثریت ته اعتبار ورکوي، د لوی ډلې اطاعت کوه. هر افغان، هر کندهاری و زابلی و کابلی و مزاری بدخشانی هراتی د الله رب العزت د عظیم احسان شکر په شپه او ورځ باید ادا کړي. او دا هغه څه دي چې ستاسو زړونه یې وخت ژړېدل، ستاسو په سترګو کې اوښکې ودرېدلې او الفاظ ختم سوله چې د دې انسانانو ظلم په کم تعبیر باندې موږ تعبیر کو. او هغه یاد دې انسانانو، هغه د ظلام د اسلامی تاریخ هغه یادونه را تازه کړل چې د مکې مکرمې په فتح کې رسول علیه السلام اعلان وکړي. هغه مشرکین، هغه کافران چې د رسول د صف څخه ښایسته صحابه کرام په شهادت ورسول، نن د اوس وخت دغه مسلمانانو امیرینو، هغه انسانان چې د زوی د خاله زوی ورور په شهادت ورسوي، غیږ په غیږ کې ورکړل. تر دې بلابد اسلامی تاریخ را ژوندی کول، شاید را روان وخت یې ساری پیدا نشي. او غالبا زما د مطالعې له مخې په دې 14 پیړۍ کې بیا مخکې تیر سوی هم نه دی. زموږ یو طالب په اوان کې زابل کې شهید سودلې به شاید د چا یاد وي، سره خولۍ به کله کله په سر وه، غټې څوڼې وې. نو ډېر وختي نو پرون زه چې قلات ته تللی وم، باره یې عذر ته ورغلم. الله دې مغفرت وکړي. د شهادت څخه مخکې هم دا وایي پلار ته چې زما سلامونه مفتي صاحب ته ووایه، دعاوې کوه. هغه اثار د جنتیت باندې معلوم وه. 14 کسه امکی یو کلی دی، 14 کسو په مابینځ کې هوا نوموښتی، 7 شهیدان 7 زخمیان. او یو کشنی و، دا خلک ما ته وایي چې دا کشنی ټوله ورځ پسونه پیوله، دا خپلو انډیوالانو ته یې ویله ولنن جنت خوند راکوي. سار ته یې دا نارې ورته وایي. ول هغه کشنی ماشوم او شهید په رنګ باندې یو څه بدرنګ و.
انډیوالانو به ورته ویل دا ته سر چې ګرځېدل ستا مخ وګوره جنت وګوره. ورخوده ټوله ورځ دا ویل چې نن جنت خوند راکوي. د مازګل لمانځه وروسته نه طالب ستا نه مجاهد ستا د کلي خلک د سړک په مابینځ کې مازې آل معلوموي چې څه پیښه ده. هوام نالی په مابینځ کې وموښتئ او وینې ما ولیدې اعضای مې ولیدئ. 7 کسه په شهادت ورسېدل. دا شهید چې زموږ شاګرد دی عبدالواسع رحمه الله تعالی نومېدی، الله دې شهادت قبول کړي. د اکا قصه راته کوي، وایي زه پلانکي ځای ته ورغلم او د اوس د تیر نظام یو عسکر و، طالب یا مجاهد چې ده ته د تسلیمۍ پارچه ورکوي، ورته کتلی ورته خو پلانکی او هغه څوک یې چې تا زما 3 ورونه په شهادت را ورسول او بیا دې پر شوبله وتړل او بیا دې کش کړل او بیا دې ما ته ستا پر نمبر زنګ راووالی چې دا ستا 3 ورونه ما در مړه کړه، لاس دې آزاد. خدا چې نن ما ته امیر امر کړی دی چې عفو ده زه در ولاړېږم غیږ په غیږ کې در کوم. دې ته وایي مړانه، دې ته وایي اصلا د امیر اطاعت. موږ یو مقتدي د امام په قول نه کوو چې یو څوک مخامخ ته ویني او ستا ورونه د شهیدان کړي او بیا ورته وایي پر تندي او پر سر یې مچي چې افرین چې تا هر څه را سره کړي وه چې ما ته امیر ویل دي چې عمومي عفو ده ما معاف کړي. داسې نو ډېرې قصې دي. کم څه ونه سوله، هر څه وسوله. خو اوس مې غوښتنه دا ده، توصیه مې دا ده چې زړې قصې د دې لپاره چې زاړه یادونه تازه سي، زاړه زخمي شده زړونه بیرته رانوي سي او یا په شوړېدلو او زخمي زړو کې بیرته پخواني یادونه تازه سي. پرېږدئ بالا پخوانۍ قصې مې تکراروئ، پیغور چاته مه ورکوئ. د صحابه کرامو د پیژندنې په لړۍ کې هم د دغه خبرو په تایید کې چې در مخه مې درته وکړلې یوه قصه د محمد بن مسلمه رضی الله عنه واورئ. دا یو مبارک صحابي به در وپېژنم، تیرې خبرې مې درته وکړلې، د ده په قصه کې دا ټولې خبرې تاییدېږي. متوجه خو یاست انشاءالله. د مکې مکرمې د فتح یاد تازه، هغه حسن سلوک چې صحابه کرام وکړي د اوس وخت موجوده امیرانو هم وکړي. حقیقت باندې هیڅوک سترګې نشي پټولی. که دغه نظام خدای نه کرده خدای نه کرده خدای نه کرده سبا ته ولاړ سي بل نظام راسي، هغه هم پر دې تاریخ سترګې نشي پټولی. حسن سلوک و غل په ننوتئ، غلط سړی په ننوتئ، پر هغو حساب مه کوئ، پر ډیرو حساب کوئ. ستا ژوند، ستا آرام، ستا سکون د دوی پورې اړه درلودل، هغه ترلاسه سو. محمد بن مسلمه رضی الله عنه چې حارثي اشهلي و، د اشهل د قبیلې څخه و، د مدینې منورې د ښار و، د رسول علیه الصلاة والسلام د ځانګړي قطاعاتو مسؤل و او د خاصو عملیاتو مسؤل و. دا اوسني الفاظ یې درته وایم، د ځانګړي عملیاتو، د خاصو عملیاتو، د خاصو قطاعاتو مسؤل. حضرت محمد بن مسلمه رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مخابراتو رئیس هم و. خبر او راپور به رسېدی، رسول علیه الصلاة والسلام به امر کوي چې ځانګړي او خاص عملیات به څوک ترسره کړي پر پلانکي باندې. غښتلي صحابه کرامو رضی الله عنهم الله هر چاته دا نه دي ویلي چې زه ستا څخه راضي یم، ویلی دي صحابه کرامو څخه راضي. یوازنۍ ډله ده چې الله رب العزت اعلان وکړي چې زه د دوی څخه راضي، دوی زما څخه راضي دي. الله دې زموږ څخه راضي شي. محمد بن مسلمه رضی الله عنه د دغو عملیاتو امیر وټاکئ او ورته ویې ویله چې کعب بن اشرف چې کلک سرسخته ناپوه او ډیر ازاري دشمنو په یهودو کې د محمد او د ملګرو صلی الله علیه وسلم یو ازاري ترتیب چې به و کعب بن اشرف د رسول علیه السلام په باره کې سنجوي. هر ازاري ترتیب په مال چې به رسول ته تکلیف رسېدی مال یې شندی، په مړو تکلیف رسېدی مړونه یې ورکول، په قوم تکلیف رسېدی قوم یې قرباني کوي، په خبره تکلیف رسول ته رسېدی په خبره. ما تیره چهارشنبه هم درته وویله هغه د کعب بن اشرف د یهودو د اوسنۍ یهودو د هغه مزاج دی چې ازار یې در ورسوي د دوی ثواب دی، خطا ایستل یې د دوی ثواب دی.
کعب بن اشرف داسې یو ټینګ دشمن د رسول صلی الله علیه وسلم. نبی علیه السلام صحابه په صف کې وفرمایل پر کعب بن اشرف به عملیات څوک وکړي څوک به یې مړ کړي. صحابه کرام ناست محمد بن مسلمه او زدم خاص عملیات زور باندې کوم. صحابه کرام وپېژنئ محمد بن مسلمه د کور په هغه ښایسته خونه کې په ښایسته قطعه کې د محمد بن مسلمه رضی الله عنه نوم ولیکئ او ټک یې وایي، یاد یې تازه کړئ، په خپلو بچیانو یې وپېژنئ چې زموږ د اصلي قواو مشر د اسلامي قواو مشر محمد بن مسلمه خاص عملیات چې پر کافرانو کول، خاص عملیات د کور په قطعو کې وموښلوئ، بیکار عکسونه ایسته کړئ. دا که اسلامي نظام وي او که نه بیکار عکسونه مه موښلوئ. د هغه چا نوم چې ستا زوی هم په پوه سي چې ولا دا زما د اسلامي ځلانده تاریخ څخه یو ستوری و، یو غیرتمن انسان و. هغه طرف چې کعب بن اشرف فوج درلودی، مال یې درلودی، قوم یې درلودی، مشرکین ورسره وه، هر څه ورسره وه، خو یوازې محمد بن مسلمه د یو څو ملګرو سره ورځي او د مشرکینو پر رئیس باندې حمله کوي، په عجبه تاکتیک یې کوي، زده دې کې هر څوک یې زده کړي. رسول علیه الصلاة والسلام ته وزدم د امیر کې یو څه نور صحابه کرامو سره ولاړل، خو د الله رسوله د یوې خبرې اجازه درڅه غواړم، په تا پسې زه یو څه خبره کوم د الله رسوله چې زه دشمن ته ځان ور تېروم، ځان ور نږدې کوم، په تا پسې یوه خبره کوم، د الله رسوله اجازه ده او که یا د الله رسول ورته فرمایي و په جنګي تاکتیک کې که زما خلاف خبره وکړې، په ما پسې خبره وتلې او دشمن ته ځان په دې خبر ور نږدې کړه، و دا خبر راپسې وکړه. د رسول جنګي تاکتیک د رسول حکمت ته بیا وګوره. ولاړې کعب بن اشرف ته ور نږدې سو بارې ورته وویله ول دا محمد نه دی؟ کعب بن اشرف د مشرک ته رالی، محمد بن مسلمه ملګرو ته وویل زه به ورسم څه خبره به ورسره وکړم. کعب بن اشرف ته چې کښېنستی ول دا محمد ډېر موږ په عذاب کړي یو صلی الله علیه وسلم. هلته خو رسول اجازه ورکړې وه چې په ما خبره کوې، خپل حکمت وچلوه، صدقې راڅخه غواړي، مالونه راڅخه غواړي، هر وخت پر موږ باندې ګرځي، اوس یو چم راوښی چې موږ د محمد د جنجاله ځان خلاص کو. کعب بن اشرف ته وایي ځان ځینې خلاص کو، ورته په عذاب یو، څه وکړو؟ او دا تا ته راغلي یو، کمزوري هم یو، یو څه شان په پور راکه، وسقن او وسقینې، شپېته یا 100 پیمانې، یو وربوش یو غنم، دا یو څه مال په پور راکه. دا محمد صلی الله علیه وسلم خو واخستو، ګرد شان یې راته واخستل، ګرد عمر دی دی یو چنده ده، د اوس په پښتو درته وایم، ګرد عمر دی دی پر موږ باندې سوال کوي، راځي د اوس په پښتو درته وایم. کنې دغسې الفاظ د محمد صلی الله علیه وسلم حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې مناسب نه بولم، خو د اوس پښتو د باید د بیان په بیان کې ووایم چې تاسو پوه کړم. هر وخت موږ ته راځي دا راکه دا راکه. کعب بن اشرف که څه شان په پور راکې، نو موږ به د محمد او د ملګرو څخه صلی الله علیه وسلم څخه ځان خلاص کو. کعب بن اشرف یې زړه یې ورنږدې کړي، ول که مې مال تاسو درکړي، تاسو خو مفلسه یاست، محمد ستاسو پیشوا او پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو ټوله مالونه ستاسو څخه اخیستي دي، تاسو به ماته د مال په بدل کې ګروچ کښېږدئ. محمد بن مسلمه او زموږ سره خو کښېنسته، کعب بن اشرف ورته وایي زه به مال په پور درکړم، خو په ګرو کې به ستاسې ښځې راته کښېږدئ. محمد بن مسلمه ورته فرمایي رضی الله عنه چې دا خو ته د ټولو عربو اجمل ډېر ښایسته یې. کعب بن اشرف ښایسته انسان و، دا خو ته ښایسته یې، ته ښځو ته ضرورت نه لرې، او دا به شرم وي ستا لپاره. ول خیر که ښځې دا زه چې مال تاسو ته په پور در کوم، که ښځې په ګرو نه سي راته ایښولی، داسې نه چې وتښتېږئ، زمنان په ګرو کې راته کښېږدئ. پاته دې زما سره. محمد بن مسلمه هوښیار دی، ذکاوت لري، کار سنجولی دی، په پلان پسې راوتلی دی، د اوله سره څخه یې نه کوي، وختي پلان سنجولی دی. مؤمن علما فرمایي وایي مؤمن چې یو پلان سنجي، وختي لا باید مشورې پر وکړي، زده یې کړي، د هر څه زده کړي، ډېره په بخښنې سره، که مشران یې خوا مه راڅخه بدوئ. د مشرانو زه ډېر احترام لرم، زما د علم او د هغو د علم خو جلا مسله ده، په د سین و سال یې ډېر احترام لرم، پر ما مشران دي، قدر یې لرم، لاس پر نامه ورته درېږم. بیا ورته وویله چې نو تاسو څه شی لرئ؟
نو محمد بن مسلمه رضی الله عنه ورته وویل چې دا به زموږ لپاره ډېر عیب وي چې وایي د یو څو پیمانو وړو یا د یو بل مال په مقابل کې عربو یا د انصارو یا د مدینې خلکو کعب بن اشرف ته زامنان په ګرو کښېښوله، په ګرو یې ورکړه. دا به ډېر عیب وي. هذا عار علینا، دا به ډېر عار و شرم زموږ لپاره، خجالت و شرمندګي به وي. ول چې شي لرئ ول موږ به ته مال راکړه، موږ به تا ته په ګرو اسلحه کښېږدو، دا زموږ تورې وشان دا به ده. سمه ده. دا خبره چې د کعب بن اشرف سره خلاصه کړله، محمد بن مسلمه رضی الله عنه خپلو ملګرو ته رالی ول بس کار وسو. محمد بن مسلمه د شپې باره رالی، هلته خو اعتماد حاصل کی، باور حاصل کی. د شپې رالی، د کعب بن اشرف رضاعي ورور هم ورسره دی چې یو ځای قیر اودلی دی، ابو نائله نومېدی. د شپې رال دروازه یې وټکوله چې څوک یاست؟ ول محمد بن مسلمه او ستا ورور راسره دی، رضاعي ورور چې یو ځای متیسر راودل دی، ابو نائله هم راسره دی. د کعب بن اشرف ښځه چې خبره سوله، د شپې به خلک نور وتله. ول داسې نه وي چې دشمن عربو قبایلي دشمنۍ ډېرې درلودلې، خانه جنګي ډېره وه، قوم په قوم ډېر جنګېدلي وه، د شپې چاته نه ورتل. ول هسې نه چې دشمن حمله راباندې وکړي. ښځې ورته وویله اني اسمع صوتا كأني يقطر منه الدم. ول دا د بوټو یا د بوټو نه خو زه د اوس اصطلاح در یادوم، ول د پښو داسې اواز اورم لکه د وینې څاڅکي چې ځینې بهېږي، څاڅکي. وروځه مه خوند نه راکوي. کعب بن اشرف ورته وایي یا هغه ملګري محمد بن مسلمه چې رالی زما سره خبره وکړله او زما رضعي ورور ابو نائله ورسره دی، څنګه نه وروځم؟ او بیا ورته وویله چې یا وروځمه، قدرمن او سنگین انسانان هغه دي چې وعده وکړي بیا پر خپله وعده خیږي. محمد بن مسلمه سره مې وعده کړې ده او رضاعي ورور زما رضاعي ورور ورسره دی، ابو نائله وروځم. محمد بن مسلمه رضی الله عنه خپلو ملګرو ته وویله ول چم به داسې چم ورته کوو چې زه ورغلمه دی خو عطر هم استعمالوي او غوړ پړ هم راوځي، زموږ د پښتنو په اصطلاح. محمد بن مسلمه رضی الله عنه ملګرو ته وویل چې کله زه ورغلم دی خو راوځي، باره به یې زه د وریښتانو ونیسمه، دا وریښتان به یې بوی کمه، بیا به یې لکم، بیا به یې ونیسم، دوم وار چې مې ښه ټینګ ونیوئ، باره به درته ووایم چې اوس یې نو ونیسئ. ملګري ورسره دي. د کعب بن اشرف زړه پر قراره دی. کعب بن اشرف چې کوروالا منع کړي ول یا زه وروځمه، خیر کوروالا هم په خپل کور کې ده. کعب بن اشرف په خپل د هغې زمانې په قلعه کې اوسېدی. هر څه اسباب چې د ترقي او د ښایست زیب او زینت وه پر خپل کور کعب بن اشرف مصرف کړې وه. جلا ځان ته یو کور، یو د اوس اصطلاح کوټۍ وه، یو تعمیر و یو قصر و. الله اکبر کبیره. کعب بن اشرف چې ورته رالی باره متوشحا عطر یې وهلې وه، سر یې ژمنځ کړی و، نوې جامه یې اغوستې وه، د هغه وخت تیل هر څه و هغه یې پر ځان وهلې وه. موږ د اوس په اصطلاح کې داسې ویلي وو ښه چاغ غوړ پړ راووتی، معطر راووتی. محمد بن مسلمه ورنږدې سو، ول اجازه راکړئ چې دا وریښتان دې پلا بوی کم. ماشاءالله اجمل العرب اطیب العرب، د عربو ښایسته انسان یې، د عربو خوشبوی او معطر انسان یې، کشکې دې پلا به د سر بوی کم، څنګه ښه عطر دې، څنګه ښه ښایسته یې، څنګه ښایست یې. کعب بن اشرف ول هو. محمد بن مسلمه تر وریښتانو ونیوی، بوی یې کړي، باره یې ایله کړي. بیا ورته ویل اتأذني لي ان اشمه، اجازه راکړئ چې پلا دې بیا د سر وریښتان بوی کم، څنګه ښایست یې. ول هو، ولې نه؟ بیا سر ورنږدې کړي، دوهم وار یې تر وریښتانو ټینګ ونیوی. دلته چې ټینګ ونیوی هغه شفر چې د محمد بن مسلمه رضی الله عنه او د ملګرو تر مابین زو، ورته ویل فدونکم، ورحمله کوي چې د ځان شوروي. محمد بن مسلمه او ملګرو یې وار باندې وکړي، قتل یې. رسول صلی الله علیه وسلم ته الله ورسېدی، اواز ورته راوړی چې ستا هغه سرسخت دشمن کعب بن اشرف مو مړ کړي. دا قصه مې د محمد بن مسلمه رضی الله عنه درته وکړله. په دې کې علما څو خبرې کوي. اوله خبره، دشمن د فساد د لرې کولو لپاره د فساد اصلي منبع او سرچینه د منځه وړه. کعب بن اشرف چې د منځه یوړی، ډېر انسانان د منځه ورسره ولاړل. کعب بن اشرف د دې ټولې هوښیارۍ سره
د محمد بن مسلمه رضی الله عنه چې د کعب بن اشرف په نیز باندې ولدا د محمد ملګری خو امپراتوري نسی جوړولای لکه د اوس دنیاوالو چې ویله چاودلی پوندې او پاپړي چمپلان دا چیرې انقلاب راوستلی سي. هغه یاد هغه 1400 کاله مخکې چې محمد بن مسلمه کم تاکتیک وچلوي هم د اوس زمانې مو هغه غیر او مسلمان ملت هغه تاکتیک وچلوي. دا د الله رب العزت قانون دی او د الله رب العزت باندې هر شکار نسبت هغه ته کوي. الله چې په زړه کې ورواچوي چې نور هر څه پرېږدي دا د الله قوت دی، دا د الله نصرت دی، دا د الله امداد دی. یو چاته مې ویله اول دا یو موافقه سوی ده په قطر کې دوحه کې پلان کې یو تړون سوی دی شاید چې ما لا ټولې خبرې د انسانانو تر مابین تمام کړلې هغه د الله قدرت ته څه وکړي. دا خبرې ته پام دی که یا ټول خلک دا وایي دا یو تړون دی چې تړون دی خو د الله رب العزت له طرفه امداد دی. دا خلک چې نرم کړل دا زړونه یې دې ته کاږه کړل دا سترګې رډې رډې سترګې 20 کاله یې راباندې راکښلې وې دا رډې سترګې چې پر مځکه واچولې او خولې یې راتوازې کړې وې د اغوازې خولې بندې کړلې د چا په قدرت؟ الله په قدرت. هر کار الله ته منسوبه کوي. تاسو ته مې وویل که مې چاته وویله ډېر ځله مې دا خبره کړې ده د تېره چهارشنبه مې درته وکړه عبدالله بن عتیق رضی الله عنه چې ابو رافع سلام بن ابي الحقيق مړ کړي باره یې داسې ویل قاتل الله ابا رافع الله ابو رافع مړ کړي الله ابو رافع مړ کړي. محمد بن مسلمه چې د کعب بن اشرف او د ملګرو په نیز او په نظر باندې ولدا انقلاب نصر راوستلی خاص عملیات ور باندې وکړه. اوس نو قدرمنو په کار څه ده د بیان اول خبره مون په یاد او کیا انقلابات راځي په انقلاباتو کې غیرتمن انسانانو پیژني د غیرتمنو انسانانو پیروي وکړي او د قیامت تر ورځې پورې به د حق او باطل تر مابین جګړه روانه وي. اوس هم محتاط اوسئ، اوس هم بادشاهان محتاط اوسئ، اوس هم د وخت امیران محتاط اوسئ. محتاط به اوسئ، محتاط اوسېدل عادت کې وو که په سم سب کې غلط انسان پیدا سي الله شور ته پیدا کوي. لكل فرعون موسی دا قاعده ده قانون دی د هر فرعون لپاره موسی سته د هر بد انسان لپاره شسته د هر ظالم د پاسه ظالم او زورواکي سته. پښتانه هم داسې وایي د هر ظالم د هر قوي انسان د پاسه قوي انسان سته. الله دغه هر څه څاري خو موږ د نعمت شکر ادا کو. شکر باللسان الحمدلله، شکر بالقلب پزړه کې راځي سو، شکر بالجوارح او په ټول وجود باندې هغه د 2 رکعات صلات شکر ادا کوي، منځ وکي، خیرات وکي د ځان سره چې الهي دغه حالت د افغانان څخه بیا ماغ ډیر زهیر سول. الله ظالم په خپل کلونو باندې دنیا ته رسوا کوي. دنیا ته به شرمنده سول، افغانان شرمنده سول. په کم قانون په کم عقل باندې په کم دماغ باندې یو سړی پر تیاره باندې ټالیږي. آیا د خدایي قانون څخه غیر بندگی قانون ته د الله څخه پناه وړي بل چاته؟ قانون خدای دې د بنده څخه پناه یوسه مسجد ته. علما فرمایي وای په حرم شریف کې کې سوال وکي په دې پوزه چې د الله سره د قوي رابطه نه ده. په حرمین شریفینو کې الته چاته سوال مکو چې راکه پیسې مصرف په کم دي، الته د خدای څخه وواله چیرې ځي چاته ځي چاته پناه وړي الته به ډېری ډیګري درکې کوي او عادي مزدور به موږ ته تجربه سوال او کیا په گاونډي اسلامي مملکتو کې د مهاجر لفظ په کلو را څخه ایستنسو څه فکر کوي چې مغربي مملکتونه دي کفري نړۍ دي او تاسو بیا پیغور نه درکې پاتې سه کله اوس زمانه اسلامي امیرانو تاسو ستاسو د جرم سزا درکول ستاسو لپاره به افتخار د آخرت یو څه سزا خو به کم شي. که یا دا ټول پیټي د ټولو ګناهو د پیټي سره الله رب العزت ته ځي یا یو څه وکړه که سزا درکړه د غونی جرم به دې کړی قتل کړه دوسیه پرتی چې انسانان قتل شوی دي او هغه انسان چې تا پلار تا ناموس تا مور قتل کړه نن غیږ درکې تر دې نور اسلامیت څنګه یې تر دې نور اخلاق څنګه یې تر دې نو بالا نبوي تربیت څنګه یې وانک لعلى خلق عظیم. الله چې په ټول قران کې د ټولو انبیانو څخه یوازې رسول صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې تا
پر ډیرو لوی اخلاق وي، ستا اخلاق ستر دي، عظیم دي، لوی دي، خو دا ستر اخلاق دي د انسانانو چې وکړل. موږ ته چې وایي چې موږ په خبر یو 20 کاله مو هغه څه وګالل چې نن مجبور یو چې هغه څه ووایي. مخکې مو ویلي په اشارو، اوس هم په اشارو وایو. هغه خلک یو، هغه خلک به اوس ان شاء الله تعالی. الله اکبر کبیره. رازق ذات خو زموږ عقیده ده چې الله رب العزت دی. یو چاته وایم وای مفتی صاحب دا اقتصاد به څنګه استعمال رب ته پرېږده، رب پیدا کوي، رب پیدا کوي. حاجي صاحب تا ته وایم، اجملا صاحب تا ته وایم، حاجي صاحب تا ته وایم، تا ته وایم. د روسانو په وخت کې به ډېر مسکنه تفکري وکوس. دغه حاجي احمد الله صاحب د کور سره چې کله تیاری بمبار وکي، شهیدان وسوله، هغه شهید چې بیا پرنجر په شوب لراکش کې د زابر سره کښېښوي، عام خلک یې ورواستوله. عسکر په دې وخت کې هم ځینې بیرېدل چې شهید یې راته چاش کړی نه، چې کله وکتل سوله وچ پیاز او وچ ډوډۍ په دې ځای کې شوه، وچ پیاز او وچ ډوډۍ. دا په دې قرباني ورکول سوي دي. د دغو خلکو احسان موږ نه سو ادا کولی. د الله د رسول قانون دا دی، من لم یشکر الناس لم یشکر الله. اول به د الله شکر ادا کوي، ورپسې به د خپل رب شکر ادا کوي. د زوی اختیار ستانه و، د لور اختیار ستانه و، د کوروالا اختیار نه و. دا واقعیتونه دي. په خپل کور کې ټولې دروازې بندې، لاستا اختیار نه و. په دې ځای ماته ودرېدله او ماته دا خبره وکړله چې مولوي صاحب مفتی صاحب په تابس د جمعې لمونځ کوم، مګر والله که خټې راڅه وکړې، د الله کور جوړوم، مدرسه جوړوم. ما چې ته دونه مست یې، د غونې انشاءالله د مست سره موږ مستان یو. چاته مې ټلیفون وکړي او څوک دې مال پلانکی دی، داسې ولاړې چې بیا مې لیدلی هم نه دی، داسې ختم سو چې بیا ټولو لیدلی هم نه دی، داسې ختم سو. او الله به ظالمان دغسې ختموي. د اسلامي امارت عفوه دا په ټوله کې د اسلام عفوه ده. قدرمنو یوه خبره له اخرې کوم، خدای دې وکړي چې خبرې ونه غمیږي. د یو چا په توسط خو به یو کار کیږي. ته څه فکر کوې دا مدرسه او مسجد دغسې به جوړ سي؟ خو الله ته انتخاب کړی، ستا په تواسطه دا کار وکړي. د یو اسلامي نظام په راوستلو باندې الله دغه انسانان انتخاب کړل. افغانانو ته د امن په ورکولو الله دغه انسانان انتخاب کړل. د یو چا په خاطر خو به کار کیږي. په هغو واسطو کې قدرمنو وایوري، د زړه په غوږو یې واوري. بیا درته وایم مړه به یو، بیا به انشاءالله بیا به راپسې ژاړي. او دا خبره به یاد ساتئ، دا ښه یاد وساتئ. په هغه واسطو کې ځان شمار کړه چې د خیر واسطه سي، په هغه اسبابو کې ځان شمار کړه چې د خیر سبب سي، په هغه لامل او دلیل کې ځان شمار کړه چې د خیر سبب، لامل او وجه او دلیل سي. د شر سبب د ځانه مه جوړوه. د شر او د جنجال، د فسق، د باطل جړ او بنیاد د ځانه مه جوړوه، سبب د ځانه مه جوړوه. الله رب العزت کې دې ټول انسانیت، دا ټول افغانان ته خیر ورکړي. ستاسو څه فکر کوئ؟ یو میږی چې په افغانستان کې مړ کېږي، زه د خپل زړه حال درته وایم. تاسو بې قسمه ومنئ چې د دغه میږي دا سر زما نه دی پیرزو. په دا چمن کې چې میږی ګرځي نسي تللی، زه یې نه مړ کوم، خوړلی یې نه دی مړ کړی. طالب ته وایم چې دا د تربیې لپاره دا شنګور میږی واخه، دلته نسي تللی هلته. دا تربیه ده چې ورور د افغانستان د خاک د دې خاورې میږی لا مه مړ کوه. ستا څه فکر دی چې ښایستې سترګې او دنګې ځوانۍ به زموږ پیرزوی پر مرګ باندې په وینو کې لت پت؟ و حق وپېژنئ، باطل وپېژنئ. د الله قانون دا دی چې که دې د حق طلبي کوله، حق پلوي دې کول، الله به سرلوړي تاکي، الله به دې سرفرازه کړي، الله به دې کامیابه کړي. او که تا د حق د اواز د ټیټولو لپاره هر څه رااخیستله، هر څه استعداد دې مصرفوي، الله تا کموي. زموږ په افغانستان کې ملي بیرغ لومړیتوب نه دی. تور سور زرغون داسې دی، تور سور زرغون دا لومړیتوب د کارو نه دی. دا هغه د فکري جګړې حملې دي چې 20 کاله کفارو پر افغانانو باندې فکري جګړه وکړله. د بیرغ مسله راپورته کړه. ماته هیڅوک نسي ویلی زه به اوس پر مدرسه باندې ملي بیرغ ودروم. زما سره په شریعت کې هیڅوک هیڅ نسي ویلی. دا یو سمبول دی د افغانستان د پیژندلو. اسلامي بیرغ دی، مګر دا لومړیتوب نه دی په اوسنۍ کارو کې. لومړیتوب دا دی
دا اولو ضروري کارو څخه دا دی چې د انسانانو سر په امان سي. پرېږده بیرغ، پرېږده نېشنلستي او پرېږده فدرالیزم نظام، کمونیستي نظام پرېږده چې ظاهري شانو ته اعتبار وکړه یا معنوي شانو ته اعتبار وکړه چې د خلکو عفت او عزت زموږ د ښځو عفت او عزت خوندي سي. دا لومړیتوب دی. دا تر ټولو کارو ښه کار دی. پر دغو لږ شانو باندې د چا سره جنجال مه کوئ، موضوعات مه راپورته کوئ. ځینې هغه انسانان چې پر هغو باندې 20 کلنه فکري جګړه مسلطه وه، هغه انسانان د فکري جګړې څخه موږ باید په ډېر ورین تندي راوباسو او پوه یې کړو چې ګورئ دا ستاسو کار دی، دا ستاسو وظیفه ده. د افغانان د زړه مه ستړي کوئ. الله دې موږ ته وس نه راکوي چې افغانان نور ستړي. د بولدک د باډر څخه د هرات تر اسلام قلعه، در تورخمه، دا در جلال آباد، در تورغونډۍ، دا هر څه تر واخانه، دا هر څه باډرونه تاسو بېله قسم ومنئ چې د هر باډر، د هر سرحد، د هرې منطقې، د هر قوم، د هر چا سره جلا زموږ افغاني مینه سته. افغاني مینه یې لرو. الله را خبر دی. و انسانان دي، افغانان دي، غیرتي افغانان په پیسو نه خرڅي، د دوی مړانه دي نه خرڅي، د دوی غیرت دي نه خرڅي. یو چا چې 48 ملکو ته په خپل دغه وضعیت باندې ما ته ورکړله، دا تاریخ انشاءالله تعالی نه هېري. زما څخه نوم دا یهودي ایرسو. د ده اقرار داسې دی. مایک پایپیوم دا مو ویله چې نړیوال اعتبار د امریکا ختم سو. او یو بل یهودي د امریکا د کانګرس دی، څوک دی نوم یې راڅخه هېر سو، دی وایي ملا صاحب مرحوم محمد عمر مجاهد رحمه الله تعالی وایي دا زموږ دشمن و خو نر دشمن و. زموږ دشمن و خو نر دشمن و. او زموږ د امریکا په تاریخ کې به دا ویاړي که زه چیرې افغانۍ وای، که څه هم پر د خپل عیسایت و یهودیت پاته وای، ما به د محمد عمر مجاهد عسکري کړی وای. نر دشمن. الله رب العزت دې پر ټولو خبرو د عمل کولو توفیق راکړي. حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینې ته دعا کړې ده، او حضرت ابراهیم علیه السلام مکې ته دعا کړې ده. خو د رسول علیه السلام د خلفای راشدینو امیر المؤمنین حضرت عثمان بن عفان رضی الله عنه بیا افغانانو ته دعا کړې ده. پر افغانانو څوک خوړلی نشي. موږ چې ګفت ورته وایي افغانان ته سوی دي. ګفت یا ګوت څه معنا؟ یو څوک دعا وکړي، الله دغه دعا دغه انسانانو په باره کې قبوله کړي. حضرت عثمان رضی الله عنه سره چې کله افغانان وجنګېدله، ټینګ وجنګېدله، خو وروسته یې بیا تسلیمي راوړله. بیا حضرت عثمان رضی الله عنه دعا وکړله. دغه سمت نه دی جنګېدلی صحابه سره، دا د شمال طرف یو څه جنګېدلی دی. دا صحابه کرام چې راغلي دلته څه جنګونه په تاریخ کې سوي دي. بیا حضرت عثمان مبارک رضی الله عنه دعا وکړل، ولله دا قوم چې تا پر باطل ټینګ کړي او پر حق هم دغسې ټینګ کړه. دا د افغانانو لپاره ګفت دی او دا ویاړ او افتخار دی. این سعادت به زور بازونی است. الله به افغانان شاید یقیني خبر هم دا است په آخرت کې به شاید ډېر منزلونه او ډېرې درجې ورکړي چې په دې دنیا کې ستړي کوي. خو دا دنیا تېرېدونکې ده. الله دې د ټولو خبرو د عمل کولو توفیق وما او ورپسې و تاسو ته درکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد رسوله وآله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك فقنا عذاب النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رب العزت د ټولو شهدا او شهادتونه قبول کړه. خدای ټول افغانان د زړه او د دماغ د وجود خوساک. خدای پاک د کافرانو زړونه مات کړه د اسلامي امیرانو و مخت. خدای موجوده حاکمان، اسلامي حاکمان، د دوی زړونه، د دوی فکرونه او د دوی ارادې د اسلام څخه مه اړوه. خدای پاک زړونه مور کژه کوه، هدایت باندې ټینګ دایم قایم ولره. خدای افغانانو ته دغسې امن د قیامت ورځې ورنصیب کړه. رب العزت اقتصادي حالت یې ورسم کړه، سیاسي حالت یې ورسم کړه، ساینسي حالت یې ورسم کړه. خدای د اسمان څخه رحمتونه او د مځکې څخه فیضات ورباندې راپورته کړه. رب العزت د هغو بندګانو په برکت، د هغو بندګانو په روی، د صحابو، د اولیاو، د مجتهدینو، امامانو، تابعینو، تبع تابعینو په روی او برکت د ټول افغانستان، د ټولو ولایتو، ټول اوسیدونکو هوساک.
رب العزت نور د افغانستان د هیڅ وګړي وینه مه تویوه. خدای پاک د هر کشر او مشر وینه مو راخوندي که. خدای که خراب انسانان دي اوس هم په زړه کې ناروا او په دماغ کې ناروا ارادې لري، چرتونه لري. خدای پاک د ناروا ارادې او چرتونه د زړه د دماغو څخه وباسه. خدای غلو ته هم هدایت وکړه، رب العزت شرابیانو ته هم هدایت وکړه، ظالمانو ته هم هدایت وکړه، سودخورو او رشوتخورو ته هم هدایت وکړه. خدای بيدین انسانانو ته هدایت وکړه. ستا د محمد صلی الله علیه وسلم پر طریقه برابر که. بیکار انسانان خدای را اصلاح که، ورک انسانان مو را پیدا که. رب العزت مریضانو ته شفا راکه. راغلي کسان چې په ډېر ناز او خیال باندې راغلي دي، مشران او کشران دي، رب العزت په خپل خاص رحمت یې ونازوه. قرضونه یې ورادا که، ته ورڅخه راضي سه. په دنیا او آخرت کې ستا رضا ور نصیب که. د هر فرد هرې کورنۍ ته هدایت وکړه. د دوی د هر فرد د هرې کورنۍ هر غړي ته هدایت وکړه. رب العزت سپین ږیري مشران په دنیا کې ډېر ستا عابد انسانان دي. خدای د دوی عبادت زموږ څخه مه اخله، د دوی صبر او د دوی شکر زموږ څخه مه اخله. رب العزت د کندهار د شاوخوا ولایاتو اوسنی وضعیت نور آرام او پر قراره که. رب العزت څوک چې ستړي سوله، خدای پاک په دنیا او آخرت کې نعم البدل ورکه. لا اله الا انت سبحانك فقنا عذاب النار. لا اله الا انت سبحانك فقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلق.